تاسو له اس بي اس پختو سره یاست. سلامونه ستړي مشئ. نن دوشنبه د 2018 کال د اگست د میاشتې 18 نیټه ده چې د زمری د میاشتې ل 18 نیټې سره برابرېږي او تاسو له اس پی اس پختو څخه د نن ورځ لاند خبرونه اورئ. په روسیې کې لږ تر لږه وکسان په هغو بریدونو کې وژل شوي چې روسي چارواکي د روان کال تر ټولو لوی برید بولي. د روسیې د دفاع وزارت وايي تیر شپه د اوکراین 822 په پیلوټ الوتکې شنډې کړې دي. بلخوا د اوکراین په بیلابیلو سیمو د روسیې په بریدونو کې هم وکسان وژل شوي دي. په پلازمینه کیف کې د اوکراین د کتاب تر ټولو لوی او پخوانی بازار هم سخت زیانمن شوی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او د هغه استازي جیرد کوشنر تیر شپه په مصر کې د حماس له نوي مشر سره کتلې دي. د لیدنه په داسې حال کې شوی چې هڅې روانې دي څو د غزې د سولې هغه طرحه بیرته فعال شي چې اسرائیل رد کړې ده. 15 عربي هیوادونو ترکیه، پاکستان او اندونیزیا د اسرائیل لخوا د غزې د سولې د طرحې ردول غندلې دي. نتنیاهو د اگست پر 9 د غزې د سولې طرحه رد کړه او ویل چې د سولې لپاره د ټرمپ وروستۍ طرحه د منلو وړ نه ده. د استرالیا لومړي وزیر انټونی البنيزي، مرستيال لومړي وزیر ریچارډ مالز، د بهرنی چارو وزیر پینی وانګ او د کډوالۍ وزیر ټونی برک په خپل یو غړ اعلامیه کې ویلي چې فکرونه د افغانستان له خلکو سره دي چې لا هم د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي ډکې ځپنې سره مخ دي. د طالبانو د 15مې کلیزې په مناسبت د استرالیا چارواکو په خبرې شوی اعلامیه کې راغلي چې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو واک ته رسیدل د افغانستان لپاره یو ویجاړونکی بدلون و. اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان خلک د نړۍ یو له تر ټولو سختو بشري ناورینونو سره مخ دي او استرالیا له 2021 کال راځي له افغانستان سره څه باندې 310 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ 15 کاله پوره شول، خو د دوی حکومت له روسیې پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان وايي د رسمیت پیژندنې شرایط یې پوره کړی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اس پی اس پختو ته ویلي چې دوی د نړیوال رسمیت پیژندنې ترلاسه کولو لپاره خپل هڅې کړې دي، خو د ځینو هیوادونو لخوا د رسمیت پیژندنې ځند د هغوی له شرایطو او ملاحظاتو سره تړاو لري. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر هغه چې طالبان د نړیوال ټولنې شرایط ونه مني، ممکن په رسمیت ونه پیژندل شي. د استرالیا په اډلیډ ښار کې میشتو افغانانو د افغانستان د خپلواکۍ 100مه کلیزه ونمانځله. په دې غونډه کې د اډلیډ میشتو افغانانو ترڅنګ د استرالیا له نورو ښارونو څخه هم یو شمېر افغانانو ګډون کړی و. د دغه مراسمو تنظیمونکي راز محمد پیرزوی اس پی اس پختو ته ویلي چې د دغه کار موخه دا و ترڅو په استرالیا کې خپل تاریخ او فرهنګ ژوندی وساتي. هغه وایي چې په دغه مراسمو کې د هغو افغان نجونو د زده کړو لپاره هم غږ پورته شوی چې په افغانستان کې له زده کړو محروم دي. دا و د نن ورځې لاند خبرونه چې ما مجيب منیب تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ. اس پی اس پختو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالب یې خوښ کړئ، نظر ورکړئ او له نورو سره شریک کړئ.